د افغانستان اقتصاد او بانکي سیستم د سقوط په درشل کې. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه او مهمه ویډیو ته ښه راغلاست. د خوړو نړیوال سازمان او همدارنګه د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلي کړي دي خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي انګلینډ چې د مهال په کابل کې دی د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې به لوږه یا فقر له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپور شي. د خوړو د نړیوال سازمان د یوې سروې له مخې یوازې 15 سلنه افغانان ښه او پوره 3 وخته ډوډۍ خوړلی شي او باقي په لږه کې شپې او ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ که سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې ختمې شي. په همدې ډول د افغانستان یو تر ټولو لوړ پور ورکوونکي بانک ویلي چې د دغه هیواد بانکي سیستم نږدې د نړېدو په حال کې دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایه مشر سید موسی الفلاحي BBC ته ویلي دي چې د خلکو د ورختۍ له امله د افغانستان مالي سیستم له یو بالفعله کړکېچ سره مخامخ دی چې دغه کړکېچ به یو ستر فقر وزېږوي. د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډېری خبرداري ورکړل شول. خو طالبانو تر دې دمه د اړو او بېځایه شویو لپاره د مرستې په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی. په دې هکله خپل نظریات راسره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه ویډیو. تر نورو ویډیوګانو ښې چارې.